السلام علیکم ملګرو تاسو ورور تاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره دوستانو دغه ګراوند چې تاسو وینئ دا د سریلانکا کینډي ایالت دی چې کوم چې فلکیلی ګراوند دی ډېر په زړه پورې ګراوند دی دا ګراوند تقریبا په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا په 2010 کال کې په دې کې د لایټینګ سیسټم شو نو یعنی د ډے نایټ میشن ته برابر شو د دې ترڅنګ په 2011 کال کې په دې باندې لومړنی او ډي آی میچ د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ شو د دې ترڅنګ په دې ګراوند باندې تقریبا یو دیرش نړیوال سیالۍ شوې دي چې په دې کې د لومړني بیټینګ والا 14 میچونه ګټلي او تقریبا چیسینګ والا چې 13 میچونه ګټلي دي او په دې ګراوند باندې نارمل اوسط چې کوم دی د او ډي آی میچ تقریبا 280 رنز ډېر په سور سره دغه سکور کیږي او مې غوښته چې د دې چې څومره معلومات تاسو سره شیر کوم دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره په دې ګراوند باندې ټول های سکور چې شوی دی ساوث افریقا کړی دی د سریلانکا خلاف 333 رنز تقریبا هغوی کړي دي او په دې ګراوند باندې دویم نمبر چې کوم های سکور شوی دی سریلانکا له خوا نه شوی دی 320 رنز د زیمبابوې خلاف شوی دی او د تر ټولو کم سکور په دې ګراوند باندې چې کوم دی زیمبابوې کړی دی تقریبا په 20 ورځو باندې ټول ټیم آوټ شوی دی او په دې ګراوند باندې چې کوم دی لاست ملنګ تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې 40 وکټې اخیستې دغسې په دې ګراوند باندې تر ټولو زیات سکور چې کوم کړی دلشان کړی دی ورپسې د سریلانکا دوهم بیټسمین چې کوم دی هغه کړی دی نو دوستانو مې غوښته چې د دې ګراوند څومره معلومات تاسو ته درکړم په دې ګراوند کې تقریبا 15,000 نفر میچ ګټلی شي په یو ځای باندې ګټلی شي نن به د افغانستان او د سریلانکا دوهم میچ هم کیږي دعا کوئ چې افغانستان دغه میچ وګټي دغه سیریز وګټي د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو زموږ سره اوسئ ښاد او آباد اوسئ هر چېرې چې یاستئ د الله په امان